الله جل جلاله د دغو ټولو ناجوړیو علاج په دغه ټکي کې نغښتی دی. انفاق وکړه، زکات په صحیح انداز باندې ادا کړه، قریبانو کې ورکړه، خپلوانو کې ورکړه، پر دین یې مصرف کړه، پر دیندار خلکو یې مصرف کړه چې ستا د نفقې په وجه باندې دین ته قوت راشي. مجاهد کې ورکړه، طالب العلم کې ورکړه، یو بل داسې چا ته ورکړه. نو داسې کله تا زکات ادا کوي، د خپل قریبانو حق دې ادا کوي، وسیله رحمي دې وکړه، یا وارې خو دې خور وت کړې وه، پر خور باندې خو دې یارې 10 لکه روپۍ اخیستې وې، هغه خو دې تخته کړې وې په خپل، بیا یې نو ستا په مال کې حق و، بیا هغه هم دې ول چې دا یو زما اختر دې کولی، تا دا دونه اخترانو باندې موږ نه رسېږو، راویې بخښه ته څه کوې؟ دغه وسیله رحمي دې نه وکړه، اول راسه دې کور ته خپل حق ورکړه، الله ورکړه. دا څه دنیاوي چې زموږ دي په دې ټولو کې حقونه شته، وچ کلک په زور هم قبضه کړي دي. داسې سړی خپله دنیا نه سای پېښولی چې وایي زما په دنیا کې د چا حق نشته، ورکړه دا حق کې نه ورکوي. بیا د شریعت څه خاصې طریقې دي، هغه طریقه خو ورسره مستعمل ده. یو طریقه ده په شریعت کې راځي د تخارج مسله ورته وایي. تخارج چې یوه سړی خپلې خور ته ووایي چې خورې حسابونه خو په مابین کې دي، ته څه کوې؟ دا 10 لکه روپۍ به درکړم، حج به په وکې زیاتې که نور ماته ابرار راوړي، دې ته تخارج وایي. دا هم یو طریقه ده. په دغه لوړه خوا کې یو سپین ږیری ملا صاحب ده، په دا لوړه خوا کې در ښیم یې نه دا چې تر موږ لوړ ده زیاتې، نو تر موږ لوړ خو تر کابله پورې سیسته. سپین ږیری ملا صاحب ده، تر ما مصر ده، تر ما سپین ږیری ده، ډېر دنیا دی. 2 زامن دي، 6 ډېر وړاندې دي، کرارې خلک د کلي م راوستلي دي، زامن یې م راوستلي دي، زیاتې ویل دي چې ګورئ تی پر ما شهیدان سي، زما مال د دغو 2 زامنو د دا وړاندې مې حق نه لري. کلیوالا چې په دې خبر سو ټول کلیوالا رارویول، زما د هم د زامنو د وړاندې حق نه لري، دا د اساس کښېښ ولې کاکا یې وم پلاني خېلو ته ورکړې ده، یې وم پلاني خېلو، نو بیا ټول خلک چې دلته څه راشي کلي کې ګډوډي پېښېږي. دا سپین ږیری ملا ده، دا اوس یې راته یو کار کړی چې اوس ما و تا وویني، پر ما و تا ځان راکوي لانه، وایي دوی خراب دي اوښتي دي، وایي زه سم یم. دغه ناجوړۍ زېږي یو په بل پسې. نو داسې ته دا انفاق وکې، هر حقدار ته خپل حق ورکړي، پلار ته ورکړه، خور ته ورکړه. نو ته خو ګوره دی غاصب یې، له پردي سړي هم ځکه نه سای لاندې کولی، له خوره دې لاندې کړی، له پلار له خوره دې لاندې کړی، له پردي خو یې لاندې کولی. هغه چې ورته ووایي چې دا زما حق دې را کړی، وایي سید حق خو به درکړم، ولکه دې نو بیا زما کور ولیدی، سپین سترګې ښځه یې حق غواړي، ما کور دې بیا ورکړم. نو دا که چیرې یو سړی د قریبانو ته حق ورکړي، پر یتیمانو رحم وکړي، د مسکین د مسکنت غم وکړي، د مسافر د میلمانه غم وکړي، دغه ناجوړي چې ما درته یادې کړې دا ختمېږي. او په انسان کې کمالات راځي، د جود صفت راځي په انسان کې، جود د الله صفت ده، ډېر لوړ صفت. سخا په انسان کې راځي، د انسان هغه د مروت کمال ژوندی کېږي، نو انسان کې کمالات راځي. د دنیا محبت یې له زړه ووځي، آخرت خواته میلان راځي، دا بیا کمالات کې راځي. نو د دغو ناجوړیو د لرې کېدو دپاره او د دغو کمالاتو د جمع کېدو دپاره الله دا طریقه راوړي. دا خو یوه ګټه ده په انفاق کې. ګټه دا ده چې د سړي خپل شخصیت له ناجوړیو خلاصیږي او خپل شخصیت کې کمالات جمع کېږي، دا دی یو. بله ګټه د انفاق دا ده چې په کورنۍ کې جوړ راځي، محبت راځي. پلار ته شی ورکړي، پلار در سره خوشحاله وي، در سره محبت وي. مور ته ورکړي، مور در سره خوشحاله وي، در سره محبت وي. او ورور ته ورکړي، هغه در سره خوشحاله وي، در سره محبت وي. هغه بل خور ته ورکړي، هغه در سره خوشحاله وي، محبت وي. نو په کورنۍ کې حتی په کلي کې جوړ راځي. ځکه په کلي کې چې پر یتیم ته رحم وکړې، رحم پروت یتیم هم در څه خوشحالوي. دا نور د کلي خلک هم چې فلانی د خدای دی، مسکین ته یو لاس ونیسي، مسکینان هم در څه خوشحالوي. نو دا کلي کې یو قسم خوشحالي و الفت و محبت جوړ. نو انفاق دا تاثیر لري چې هم د سړي شخصیت کاملوي، هم په کورنۍ کې اصلاح راځي. ځکه کورنۍ کې چې د هر چا حق ادا سي، هغه لا بل سره محبت کوي، بیا نافرماني نه کوي، بیا په کورنۍ کې جنجالونه راځي. او چې د چا حق نه ورکوي،
د زوی حق نه ورکوې، د ښځې نه ورکوې، د ښځې مور سره دا وایي چې دا د نن مې مسافر ته ډوډۍ ورکړې وه، د دا دعوا وه، دا کورو کې دا مشکلات پیښېږي. د زوی در سره ورانه یا بله ورځ مې میلمانه راوستلي ور سړی سره وابطو تعلقات لري. تا تور قردم جوړ کړی و، وتې ننوتې زوی دې د خلکو له مخه وځوراو، هغه داسې یاره بابا خو دې الله د مځکې تر نس وباسي، رنګ دې د دې بابا ورک شي، پزه یې راپرې. دا مه کوه. هر څوک خپل روابط لري، تعلقات لري. یو ورځ که د زوی میلمه راوستی په ښې طریقې، او پام پر کوه، داسې لډر خلک لنډور خلک چې هغه راولي اخلاق یې ورسره خرابېږي، هغه ته مسؤول. او چې د غیر ماجته یو مسافر را کړی و، ستا توره دعوا وورته نو دا بیا مناسب نه دی. بیا د زوی زړه ګټي، د زوی تسلي هم کوه، د لور هم کوه. لور به د پلار تسلي کوي، ښځه به د خاوند تسلي کوي، انو کور کې جوړ راسي. او دا پر دا دنیا جنجالونه راځي چې د هر چا خپل حق ورکړي، بیا جنجال ختم. نو دا الله جل جلاله د کورنۍ د اصلاح دپاره دلته یې راوړی یم په دغه سلسله کې ده چې د کورنۍ اصلاح راځي په انفاق سره راځي. او انفاق داسې مسله ده چې دا له سیاست الملک سره هم تعلق لري. که غنیان خلک پر مسکینانو باندې خپل مالونه مصرف کړي او پر خیریه ادارو باندې خپل مالونه مصرف کړي، لکه د مجاهدینو صف، طالبان، مدرسې، نو دلته به د مجاهدینو صف هم قوي سي، د کفارو دفاع هم کولی شي، علمي سطحه د خلکو به هم لوړه سي. او که ته بخل وکې نو هلته د مجاهدینو صف هم کمزوری کېږي، بله ورځ کافران راځي درسوي، او دا د علم سطح هم ټیټېږي. ولې نو طالبانو ملایان زیاتي څه وکړي؟ زیاتي بس جهل راځي چې علم کم سی، جهل غالب سی، خود به خود نظام خرابېږي، غله ډېرېږي، بد اخلاقه خلک ډېرېږي، اخر کې بله ورځ کور درسره کوي، کوپې درسوي. چې صالح خلک ډېر، خلکو کې علم، خلکو کې پوهه وي، نو خو امن راځي چې تا خپل مال ټینګ ساتلی ده. بل آیات کې راځي ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، دا د هلاکت ده. اخر خلک لنډور جوړېږي، بیا یې درسوي، خلک جاهلان جوړېږي. نو په انفاق کې الله داسې تاثیر یې ده چې اسلامي ټولنه هم قوي کوي. نو انفاق در سره اړخ لري، هم د سړي په ځان کې اخلاق یې ښه کېږي، هم په کورنۍ کې د کورنۍ اصلاح په راځي، هم د ملک اصلاح په راځي.